الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، د تعلیم المسائل دینی ادارې ډیرو محترمو ګډونوالو اوریدونکو، په دې هیله یم چې تاسو به جوړ روغ خوشحاله یاست. دا چې مو ستاسو سره دا وعده کړې وه چې انشاءالله ژر تر ژر به د زکات فضایل او احکام په عنوان باندې یو نوې خپرونه رامنځته کوو، چې د دې خپرونې د لارې به انشاءالله د زکات داسې یو عظیمې فریضې چې کم فضایل دی او د هغه متعلق چې کم مهم مسایل دی دا به در سره شریکوو، او انشاءالله دا به روزانه د درس په شکل باندې وي، خو مختصرا په دې هیله یو چې روزانه زموږ دغه نوې خپرونه چې ستاسو د معلوماتو لپاره مو رامنځته کړې ده، تاسو یې را سره تعقیب کړئ. نن زموږ د دغه زکات د فضایل او مسایلو په عنوان چې کوم خپرونه ده لومړۍ برخه ده. اصل کې شریعت کې د الله جل جلاله د طرف څخه چې کوم عبادات مقرر سوي، په هغه کې بعض عبادات داسې دي چې د بدن سره تعلق لري، چې د هغه د پرځای کولو لپاره، د هغه د ادا کولو لپاره د انسان بدن او جسم او اعضاء استعمالیږي. په هغه کې د مال دخل نسته، لکه المنس، روژه سول او داسې نور عبادات بدنی، او دې عباداتو ته عبادات بدنی هم وایي. او بعضې عبادات بیا داسې دي چې هغه عبادات د پرځای کولو لپاره او هغه فریضه د غاړې څخه د اړولو لپاره مال استعمالیږي او مال مصرفیږي. په هغه کې بیا یو داسې عبادات دي چې خالص د مال سره تعلق لري، دې ته عبادات مالیه وایي، لکه زکات. بعض داسې عبادات دي چې د مال او بدن د دواړو سره تعلق لري، لکه حج. نو لہذا د هغه بدني عبادات چې روژه ده یا لمونځ دی، د هغه د بحث څخه وړاندې پر هغه عبادت باندې نن بحث کول غواړو په دې خپرونه کې، کوم چې د مال سره تعلق لري. د اسلام د راوړلو نه وروسته د الله جل جلاله د وحدانیت د اقرار کولو نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت د اقرار نه وروسته انسان ته الله جل جلاله یو فریضه مقرر کړي چې دغه اسلام چې د قبول کړي، دا کلمه د توحید او کلمت چې د شهادت د وویل، داغه فریضه به دی هم په دې ضمن کې ادا کوي او پر ده باندې لازم دی. که به د عبادات بدنی وي او که به عبادات مالی وي او که داسې عبادات چې د بدن او د مال د دواړو نه مرکب وي. نو لہذا په هغه فریضو کې چې الله جل جلاله په اسلام کې پر مسلمانانو باندې لازم کړی ده، چې د مال فریضه ده، د زکات په عنوان باندې دا یو عظیمه فریضه ده، الله پر خپلو بندگانو مقرره کړی. بدبختانه به ووایم چې زموږ په موجوده دور کې د مسلمانانو له طرف څخه په دغه عظیمې فریضه کې چې د زکات په عنوان ده یو ډیر زیات غفلت روان دی. بعض خو دومره غفلت کوي چې دا فریضه ادا کوي نه په بشپړه توګه، بعض دا فریضه ادا کوي، دا فریضه غواړي چې ادا کم، الله راضي کم،
خو بدبختانه د دې فرایضو یا د دې فریضې سره دی ناواقفه او ناخبره دی. څنګه ادا کم، څونه ورکم، څومرې ورکم، چاته یې ورکم او څه وخت یې ورکم. او د هغه سره سره نن سبا د ترقي یافته دور دی. ورځ تر بله حالات او اسباب بدلون راوړي چې د هغه حالاتو د تقاضو دا ضرورت دی چې د زکات متعلق چې کومې مسائل دي د موجوده حالاتو په تقاضا باندې باید په تفصیل باندې بیان سي او محترم ورونه خپله هم واوري، تر ټولو ملګرو پرې ورسي، تر څو چې د دین په ابلاغ کې د دوم ونډه راسي. زکات ترغیب ورکول څومره فضیلت دی. په قرآن کې د دې کم اهمیت الله بیان کړی دی. په حدیث کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم څومره اهمیت بیان کړی دی د زکات، څومره فضیلت بیان کړی دی. او د زکات نه ورکول والا دپاره ترهیب بیانول، ډار بیانول، ویره بیانول، هغه د الله جل جلاله د طرف څخه د مانعینو د زکات چې زکات نه ورکوي د هغوی دپاره کومه سزا ده او د الله رسول صلی الله علیه وسلم کومه سزا د دې دپاره انتخاب کړی. دا باید بیان سي تر څو چې زموږ هغه مسلمانان ورونه چې هغه د دین د شعبو څخه لرې دي یا د وطن او علاقې په خاطر باندې یا د مصروفیاتو له کبله دی لرې دي، نو باید د دغه خپرونې د لارې دی ټول معلومات ځان ته حاصل کړي. د زکات چې کوم قدیم او جدید احکام دي د هغه تحقیق تخریج سره سره یو داسې مجموعه خپرونه تیار سي چې ټول مسلمانان ورونه او زموږ هغه ملګري ګډونوال چې زموږ سره ملګري دي په دې عظیمه اداره کې د تعلیم المسائل په نامه باندې چې اکثره په خارج کې دي هغوی د دې نه فایده واخلي. زه اکثره ملګرو ته وایم چې دغه انټرنیټ چې کوم دی یو طرف ته وګوره دا عظیمه وبا ده، د مسلمانانو د هلاکت یو خطرناکه او غټه ذریعه ده. اکثره مسلمانان د دې لوري هلاک شوي، په تباهي باندې روان، او دا د باطلو د دعوت یو عظیمه ذریعه ګرځېدلې ده. که عیسویان دي، که یهودیان دي او که نور فرقې باطله دي، د دغه نیټ په دنیا کې یا د دې لارې انسانانو ته غټ غټ ترغیبات کوي او خپل باطل فرق او خپل باطن دین او مذهب ته یې رابولي. خو من وجه زموږ دپاره نعمت سو په دې شکل کې چې زموږ هغه ورونه چې هغه د نیټ سره ډېر تعلق لري، خطره د دې وه چې دا کسان دي نورو شامارانو لیوانو را څخه خوړلي وای. موږ الحمدلله د دې هغه حربه چې کافرانو د مسلمانانو د هلاکت لپاره تیار کړې وه، نن الحمدلله د دې هغه جوړه سوې اسلحه پر دوی باندې استعمال سوه، د اسلام مبین دین خدمت ترې وسو. نو لہذا زموږ هغه ورونه چې هغه په سفر دي، د کورونه لرې دي، په داسې ممالکو کې دي، زه را کله کله زما سره دا ورونه رابطه کوي چې هغه خپل دین په ښکاره توګه نسي ښکاره کولی. نو هغوی دپاره دا یو عظیم نعمت دی، باید د دې څخه برخمن سي، باید نور ملګرو ته یې ورسي. نو لہذا زموږ لومړنۍ خپرونه د دې خپرونې په اهمیت باندې وه. سبا انشاءالله د زکات فضیلت د قرآن او د حدیث د لارې یو څو خپرونې به مسلسل دا به بیانوم. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د اورېدلو او نورو ته د رسولو او د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علیه وعلى آله واصحابه اجمعین. در رب ستاینا پر ما پور د مسلمان یا د تعلیم المسائل ادارې قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم مفتی رفیع الله وصال صاحب د زکات د فضایلو و خپرونې ته غوږ واست چې د تعلیم المسائل ادارې لخوا وړاندې سوه. مامورا په ایمان یم را کړی قرآن